ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. او کله چې یو قوم زکات بند کی د خپل مال نه زکات نه راوباسي، بعض د زکات ورکوي نه او بعض که زکات ورکوي نو لکه یو قرض په زور داسې یو احسان یو قسمه ګڼي او طبیعت یې ګډوډ وي چې جي یو قسمه د الله سره احسان وکړو والعیاذ بالله. هر کله چې یو قوم زکات منع کو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د اسمان نه بیا باران نه راوریږي. ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، او که چېرته د څاروي نه وی په دوی به د سره باران نه کېدی. اوس څوک دا ویلی هم شي چې یاره داسې ملکونه او علاقې شته چې هلته خلک د زکات اهتمام نه کوي او باران پې باران وریږي، نو جواب یې څه دی؟ د څارویو د لاسه. هلته پیغمبر ووي چې ولولا البهائم لم یمطروا، که دا څاروي نه وی نو باران نه ورېدو. خلاصه دا شو دی خبرې چې ما عنوان څه ذکر کړی او اثر څه و؟ د ګناه د لاسه به قسمه قسم بیماریانې خورېږي او دا اوس هم ولیکه دشمن به د باندې زورور کېږي. ځکه چې د حدیث کې بیا مخکې دقه دي چې کله دوی پوره نه کړي لوز د الله او لوز د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلط الله علیهم عدوا من غیرهم، الله به پې دشمن مسلط کړي. دا د ګناهونو اثر دی.